د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو کروندګر په دغه ولایت کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین څخه راضي دي، خو د بدیل او مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي په هیواد کې وچکالۍ او ګڼو نورو ستونزو بزګران ځپلي چې اوس مهال د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. دغه بزګران وایي حکومت دې د کرنې د میکانیزه کېدو، بزګرانو سره د مرستې او کرنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. دې باندې خو خوښ چې بعضې نشهیي توکي چې دلته کرل کېدل او د هغې مخنیوی شي، موږ د دې هرکلی کوو. خو د دولت نه غوښتنه دا ده چې د دې په بدل کې موږ ته نور داسې تخمونه راکړي چې هغه شي ته بیا زموږ مخه نه شي. کوکنارو بندېدو په بدل کې باید چې موږ سره کومک وشي، موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړي، د وریجو دغه مثال دغه راکړي، د شولو او د غنمو راکړي، د جوارو دغه کومک وکړي، موږ سره باید چې موږ ته راکړي. په همدې حال کې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د یوې میاشتې پر موده کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په ترڅ کې 350 جریبه کوکنار اړولي دي. دوی د کوکنارو د کښت په تور د 8 کروندګرو د نیول کېدو او عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورپېژندلو خبره هم کوي. دوی وایي د تیر په توپیر دا ځل د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او ځایونو کې خلکو د پټیو پر ځای په چاپیره دیوالیو او پټو ځایونو کې کوکنار کرلي دي. 350 جریبه ځکه د کوکنارو له کښت صفحه شوې ده، نو دغه کمپاین به لا هم جریان لري تر څو په ننګرهار کې د تریاکو کښت صفر ته ورسیږي. یعنې په هر ځای کې چې تریاک کرل شوي، امنیتي ځواکونه به ځان رسوي او کښت به یې له منځه وړي، ولو که په ګلدانۍ کې هم کرلي لا به هم پاته نه شي. د تریاکو د کرلو په تور باندې 88 کسان هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بزګر د ورځې د نمانځغونډې پر مهال د ننګرهار د کرنې رئیس په 1402 کال کې د دغه ولایت کروندګرو سره د زرګونه ټنه اصلاح شوو غنمو، تخمونو او کیمیاوي سرې د ورکړې او د کرنې د پرمختګ په پار د لازمو اقداماتو د ترسروي ترڅنګ په 22 ولسوالیو کې د وچکالیو د مخنیوي په موخه د بندونو د جوړېدو خبره هم وکړه. ننګرهار په 22 ولسوالیو کې 1,890 مستحقو بزګرانو ته 4,509 مټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې بزګرانو ته ویشل شوي. 10,000 بزګرانو ته د کورنۍ باغچو لپاره د سبزیجاتو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل ورکړل شوي. نه یوازې په ننګرهار بلکې په دې وروستیو کې په ختیځو نورو ولایتونو کې هم بزګران د وچکالۍ او بیلابیلو ستونزو شکایت کوي او له اسلامي امارت غواړي چې د کوکنارو د بندېدو په صورت کې دې ورسره اړینې مرستې وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.